حضرت امام احمد حنبل رحمه الله د امام شافعي صاحب سره میلمه سو امام شافعي صاحب خپل شاګردانو ته د امام احمد حنبل رحمه الله ډېر صفت کړو چې دا رئیس الاتقیاء دا ډېر لوی عالم دی خدا دا استاد باندې شاګرد ډېر ګرانی کنه او په کار زه طالبانو ته وایم ما واسکټ کې خلک مدرسه کې اودس وکاو نو طالب په جبانو کې تلاشي شروع کړو دوري طالب ما ته بل طالب ویلې دې واسکټ کې تلاشي کول ګوتی کې والی دا طالب چا ورته ویلو ما متعلق شې در باندې خبر سو هغه ډیر پریشان ما ته دې کې سړي پریشانی خبر ده زمون خو پلا په جب کې ګوتی وږي کنه کې چیرې روپی کې راوېستل او دا د توا ما زه طالبان ته مې قسم ده چې د استاد د شاګرد سره داسې تعلق داسې محبت لکه د خپل زوی سره نه زه هم د استادي په درواغ وم باید د شاګرد سره ته د زمون نم ډېر ګران او زه حقیقت ما ورسره ډېر زیات محبت ما نه ډېرې بې تکلفي کېږي ما سره کوم ملګري پاتې سوي دا ډېر قیودات نه رانه کېږي نو ځکه راباندې ګران ډېر دي محبت مې ډېر ده ورسره بهر څه امام شافعي رحمه الله ډېر صفت وکړه خپل شاګرد امام احمد حنبل رحمه الله نو دا راغی دعوت یې ورته تیار کړو نو ډېر اټکله یې وخوړله امام احمد ابن حنبل رحمه الله اټکله ډېره وخوړله نو شاګردانو ورته اوبه کېښودلې چې دا خو عالم ده او طالب ده ګوره د زندګي سره د طالبي په زمانه کې د علم په زمانه کې یو بل شی هم ډېر ضروري ده طالبانو تهجد اهتمام تهجد اهتمام په اودس باندې ګرځېدل همیشه به اودسه ګرځئ بیا اودسه سبق مو اگر که د منطق کتاب ولني که بل کتاب ولني همیشه په اودس ګرځئ که ویده کېږئ اودس کوئ یا او د تهجد اهتمام د جمع اهتمام د تکبیر اولا اهتمام او مسواک وهل کله کله که موقع وه درته روزه هم ساتئ خاص کله د شنبې د ورځې روزه او د پنجشنبې د ورځې روزه تاسې بیا د خپل علم خوند ګورئ چې څنګه مزه کوي نو اوبه یې ورته کېښودې طالبانو چې دا به تهجد لمونځ کوي که نه نو چې طالبانو کې د تجسس هم ډېر ده که نه چې سبا طالبانو وکتل هغه بالټي ډکه یې ښې د نیت د استعمال کړي د اودس دپاره نو شاګردان امام شافعي رحمه الله ته ویلي وی تا خو ویلي چې دا رئیس الاتقیاء ده او رئیس الاسکیاء ده یو خو بېګا اټکله ډېره وخوړله ځکه د علماو د شان سره دا مناسب نه وي چې ډېر اټکله خوري او دومره ډېر اټکله یې وخوړله او دوهم دا چې بیا د شپې تهجد هم نه دي کړي نو سبا کې امام شافعي رحمه الله خپل شاګرد محترم امام احمد بن حنبل رحمه الله ته وایي اعتراض در باندې راغلی نه نو اوس جواب کوه یو د بېګا اټکله ډېره وخوړله او دوهم د شپې تهجد نه دي کړي تهجد خو د نیکانو د طالبانو خاصه لازمه ده او دا درته وایم اوس ځان پرې اموخته کوي سړی ملا سي بیا مشکل یې اوس ځان پرې اموخته کوي او زه د مدرسې والو ته هم وایم یو انتظام ورته جوړ کړي چې دا طالبان د شپې تهجد ته راجګېږي دا اوس پورې تهجد باندې عادت سي تهجد ډېر لوی عظیم عبارت ده مولا علي قاري لیکلي دي وی ولایت خاصه ولایت خاصه چې خدای پاک کوم ولی ته ورکوي هغه بغیر تهجد اهتمام نه ورکوي دا شرط بهر څه دې موضوع کې نور نه ناوخته کېږي د شپې تهجد هم نه دي کړي بېګا دې مړۍ ډېره وخوړه او د شپې تهجد هم نه دي کړي نو امام احمد حنبل رحمه الله ورته وایي یقینا نو سوال خو راغلی جواب پکار ده بېګا مې ټکله ځکه ډېره وخوړله چې ستا د دې مړۍ د انواراتو تجلیاتو یو کشف الله ماته وکړه دومره انوارات او برکات د تا په دې حلاله مړۍ را نازلېدل د الله تعالی د طرف نه چې ما په زندګي کې دومره ډېر انوارات او تجلیات په مړۍ باندې نه ولیدلي نو معلومیږي په حلالو باندې انوارات او تجلیات نازلېږي نو ما ډېره وخوړله چې دا ډېره حلاله مړۍ زما خېټې ته ولاړه سي او دا زما د یوې جمعې خوراک ده او تا د حلال مړۍ برکت دا او د تهجد لمونځ مې کړی ده خو د اوبو استعمال ته ضرورت رانغی په علم کې ما الله قوت راکړ او په عمل کې ما الله قوت او توفیق راکړ ماخستن ودرې نو ماخستن چې کله بسترې ته ولاړم او تاسو کوټه راته منتخب کړې وه نو یو آیات مې ذهن ته راغی تر نیمې شپې پورې مې سل فقهي جزئیات یو آیات مې را مستنبط کړل نو د حلال مړۍ برکت په زیادت ته علم کې او دوهم
بیا چې نیمه شپه سوله نیمه شپې نه بعد بیا په تهجدو باندې ودرېدم د ګیس سپې د چاو پورې صبح صادقه پورې بیا جمع وسوه د اوبو استعمال ته ضرورت پیدا نو طالبانو ګلانو کوشش دې وکړي چې حلال وخوري حلال واغوندي حلال ووایي او حلال وکړي بیا تاسو د خپل علم برکت ګوري ان شاء الله العزیز په دې خبرو باندې اکتفا کوو ان شاء الله که بیا چېرته موقع وه زه تاسې خادم یم ان شاء الله العزیز ما ته خالد تلیفون راکوئ زه به درته راځم ان شاء الله الله دې ما ته د عمل کولو توفیق راکړي او تاسو ټولو ته خدای دا مدرسه مبارک کې دعا وکړي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يا الله جل جلاله يا الله جل جلاله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا الله دا مدرسه د علوم التقوا چې نه وګرځي یا الله اسباب د خیر ته مهیا کړي څومره اسلامي مدارس زموږ په دې عمل کې دي نور اسلامي دنیا کې د اهل سنت والجماعت یا الله هغه ټولو باندې انوارات و برکات تجلیات نازل کی خصوصا دا مدرسه د علوم و تقوا چې نه وګرځي استادانو کې د افادي قوت مضبوط کی شاګردانو کې د استفادي قوت مضبوط کی یا الله د شاګردانو د علماو موږ د ټولو ته علم نافع راکړي علم به عمل راکړي خدای د علماو د شيوخ د مدرسینو حافظي قوي کی مطالعه قوي کی د طالبانو حافظي او مطالعه قوي کی خدای د عبادت او شوق رب کې پیدا کی یا الله د ګناهونو نفرت پیدا کی یا الله اخلاق حمید راکړي یا الله اخلاق رسولون مسات یا الله جو تفقه فی دین را نصیب کی خدای څومره لوازم او شرائط او آداب د علم د نبوت دي په خپل فضل او کرم سره موږ د ټولو طالبانو ته نصیب کی اسلامي نظام ته بقا او استحکام او دوام ورکړي یا الله جل جلاله د مسیرانو کسیرانو شرح اصول د اسلام او دین په خدمت باندې وکړي سیاسي نظامی اقتصادي غلبه ورکړي خدای موږ طالبانو ته د علم شوق نصیب کی یا الله د علم محبت نصیب کړه قرآن او سنت او دغه خدای پاک کامل نه کامل د عمل توفیق راکړي اللهم يسر امورنا وحسن مرادنا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم دا دعا کې د مدرسې څومره منتظمین دي څوک د مدرسې سره هر نوع کومک کوي یا الله دین یې جوړ کړي دنیا یې جوړ کړي خدای پاک دا ګلشن هغه محمدي ده یا الله دا باغچه ده باغچه محمدي ده خدای ته د رسول الله مبارک په اخلاق او صحابه او په اخلاق په علوم د نبوت په علوم د قران پاک باندې آباد وګرځي وصلی الله تعالی علی خیر خلق